دوستانو زه زعفران صدقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره دوستانو هر وخت کوشش کوم چې ستاسو لپاره د انویټ په باره کې یوه نوې ویډیو راوړم نو یو ځل مې بیا کوشش کړی ده چې ستاسو لپاره یوه نوې ویډیو راوړم نو یوه ساده ویډیو مې جوړه کړې ده د انویټ څخه که 9.5 کیلو واټه انویټ وي که 5.5 کیلو واټه انویټ او که 2.2 کیلو واټه انویټ وي په هغو ټولو باندې چلیږي یو ساده د اوبو د ګرمولو هیټر مې جوړ کړی ده یعنې د اوبو د ګرمولو یوه آله مې جوړه کړې ده او هر سړی یې کولی شي په خپل کور کې جوړه کړي نو دوستانو ورځو د ویډیو په طرف ویډیو تر پایه وګورئ سکیپ کوئ یې مه چې په ویډیو مې سره خلاص شي نو دوستانو دا ډیره ساده ویډیو ده په دې ویډیو کې ډیر کم سامان کارول شوی ده یو ټوټه پلاستیکي پایپ ده او شپږ دانې کارپیچونه دي او 1 متر یا 1.5 متر په اندازه باندې ویر ده او یو دانه ساکټ ده نور په دې کې یو شی نه دی کارول شوی ډیر ساده ده دغه پلاستیکي پایپ په دې باندې کاروو دغه پایپ سیده 10 سانتي پایپ ده دا په دوه ټوټو جلا کوو چې یو طرف د بل طرف مخامخ راسي او دواړه نږدې سره ولګول شي چې په منځ کې شاټینه سره وکړي دا پایپ پلاستیکي ده سوځول کېږي نه او دغه کوم پیچونه چې موږ تېر باسو دغه پیچونه چې کاروو دغه یو له بل سره شاټینه کوي او د ربړ په رقم باندې کلک نیولي پرېږدي نه نو یو طرف ټوټه مې تېر ویستل تر دا پیچ د بل طرف ټوټه چې ده دا مخامخ ورته لګوو نو له دغو بعد یو سانتي اندازه مسافه په منځ کې ورکوو د بل پیچ بیا لګوو تر دغه رقم سره ټول پیچونه دغسې یو له بل سره وصل کوو تر څو تر پایه پورې ورسول شي یو سانتي اندازه یې په منځ کې ورته پرېږدو او یو پیچ له یو خوا څخه بل پیچ له بله خوا څخه داسې رقم ته وصل کوو تاسې ته ښکارېږي ټول پیچونه وصل سولو 3 دانې له یو طرف سره سو 3 دانې له بل طرف څخه سو دواړه طرفه پیچونه ولګول سو 3 یو طرف 3 بل طرف اوس دا 3 دانې پیچونه چې دا د یو تار په واسطه باندې سره یو کوو یو له بل سره یې وصل کوو 3 یو طرف وصل کوو او 3 بل طرف وصل کوو دا 3 دانې وصل سولو او دا تار سر پرې کوو د دې په مابین کې یو رقم تکلیفان راځي چې دوه تارونه سره وصل کوي تاسې ته ښکارېږي دواړه طرفه پیچونه چې دي 3 دانې یو له بل سره وصل سو دواړه طرفه خلاص سولو او دغه نور پیچونه چې ښکارېږي دا سپینې ټوټې چې دي دا کلیفان دي دا یو تار له بل تار سره وصل کوي په دې خاطر باندې موږ تار ته غوټه نسو ورکولی ځکه چې هغه د اوبو په منځ کې خرابېږي دا چې دا رقم ته وصل سي نو دغه تار ګرمېږي هم نه او خلاصېږي هم نه ځینې پرې کېږي هم نه نو په دې طریقه سره ډېر ښه راځي یو له بل سره ښه کلک کنکشن اخلي او ښه وصل کېږي هیټر نور مکمل سولو او دا یو دانه ساکټ ته دا اوس برق ته ورکوو موږ 10 دانې شمسیان لګولي او 2 کیلو واټه انویټ ته هیټر مې اوبو ته اچولی ده دا 10 لیتره بوکه ده اوبه یو څوکې کمې دي اوس یې برق ته ورکوو چې څنګه تاسې ته ښکارېږي ډېر تیز دغه اوبه ډېرې تیز زر جوش کوي ډېر ښه هیټ کوي یعنې اوبه زر ګرمولی شي په ډېر کم وخت کې دا 10 لیتره بالټۍ چې دا زر ګرموي ډېرې زر به یې جوش کړي دا اوبه او کله چې مې دی برق ته ورکړلو نو بیا اوبو ته لاس مه ورکړلو ځکه چې کرنټ درکوي دوستانو که مې ویډیو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ښایسته کمنټ ورته ورکړئ الله مو